الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالی ارحم الراحمین دیر زیاد رحم کون کی دی دا رحم سحسا سمامولی غند حسا اللہ دے مخلوق کے تقسیم کرے رہا اور ډیر لوی برخه د خپل رحم الله ځان سره ساتلی ده د الله هر یو صفت کامل او مکمل دی الله ځمکه او اسمانونه پیدا کړی دي عرش او کرسی لوح او قلم پیدا کړی دي لوح محفوظ دا الله د قدرت یو لویه تخته ده او په دغه تخته باندې الله لیکل کړی دي حدیث مبارک کې راغلي چې الله لیکلی دي چې ان رحمتي غلبت على غضبي زما رحمت غالب دی په غضب زما دا الله غصه او غضب هم ډیر کامل دی او رحمت هم غالب دی خو رحمت ډیر دی او غالب دی د غضب نه دغه د الله مهرباني ده چې دا غصه نه رحم زیات دی غالب دی په دغه رحم باندې دا ټول مخلوق پیدا کړ او دوی د پاره هر قسم ضرورت تنظیم وکړ دا الله د رحمت خزانه دومره فراخ دي چې دا تمام مخلوق د اول نه تر اخره دا تمام مخلوق را جمع شي او د دوی چې څومره ضرورت دي ټول د الله نه وغواړي او الله دې ټول الله دا ټول ضرورت پوره کړي نو دا الله په خزانو کې زربر کمی برانه شي کمی پکې ناراضي د خلاصې دلو غواړو سوال نشتا خو کم بنشي دا الله خزانه مدا دا الله رحم دې چې دا دومره فراخ لوی ذخیره د دې مخلوق د پاره الله پیدا کړی دي صحت او اندازې نه معلومه به حدا مهربان
دا سی یو معمولی غندې حصے دې ټول مخلوق کې تقسیم کړل د رحم. د دې میندو په زړونو کې یو حصہ الله ور اچولې ده د رحم. نو د خپل بچو سره مینه ده. پیغمبر علیہ السلام یو ځای کې تشریف فرما او یو مرګري راغی او شړې د ځان نه توکړ و صادر او د صادر په پلو کې سپټ کړی. چې پیغمبر علیہ السلام تر ورسېد نو ته حکم وکړ د صادر پلو کې سړي ښکارا کا ناغوي داسې دی زنګل طرف ته ورغلو ما دیونو طرف ته نو هلته د مرغې د بچو आवाज می وورېدو چې ورلم نو پجاله کې بچو نو بچی می راونی ول دې صادر کې می راواچول وې د دې بچو مور رالو د پاسه د دې خپل بچو د پاسه وزري ویلې کړې وسکې ناشته بچی خپل زما د جولې نه تختیدین شي وزري نشته د الوتو نری ناغه خپلې شي او د مور خپل وزري دی خواغه الوزي نه پس په بچو د پاسه وزري ویلې کړې نه پاسي. نو پیغمبر علیہ السلام ورته حکم وکړ چې دا مرغه او دا بچی دواړه خپل جاله ته واپس کا. بیا مرګره تو فرمایل وې تاسو د دې مرغه په دې خپل بچو دا رحم ولید. دا مرغه په دې خپل بچو څومره مهربانه ده. د دین ډېر ډېر زیات الله مهربانه دی په دې خپل بندیانو باندې. نو دا مرغه په دې پویږي چې دا سړی ما را نیسی نو علالۍ به مې خوري به مې په اور به مې پخی او خوري به مې اور وته به مې کی یا به مې اوساتي په پنجره کې به مې واچي نو دا کلو هوا او فضا نه به مې بند کی. دا ټول غمونه ویني او د بچو هغه مینه دومره غالبه ده چې دا ارسه ته ایر کړو د بچو د پاسه وزري ویلې کړي. د خپل مور د خپل بچو سره مینه زیاته وي. دا د الله د رحم معمولی غنده حصہ ټول مخلوق کې تقسیم ده. داؤد علیہ السلام پیغمبرو بادشاہو د ملک او د قوم مسئلے براتلے و غبه د شریعت مطابق فیصله کولی. یو ځل ورلا دو زنانه راغللی داود علیہ السلام ته خپل مقدمه پیش کړه. دواړه زنانه بیان کوي چې من ځنګل ته لاړو د یوې سره خپل ماشوم زوی دی او د بل سره خپل ماشوم زوی دی. ماشومان په ځمکه باندې په صادر اچولې دي او دې کې شرم خراغه یو ماشوم یې وتاخته. دوی خپل کوشش وکړ خو بچې نه کړې شو. شرم وتاخته د ځان سره ماشوم یوړو ویخ وړو او دا پاتې ماشوم دا یو زنانه وي دا زما بچی دی دا بل زنانه وي زما بچی دی. دا دواړو بیانونه داود علیہ السلام واغشتل او بیا حکم وکړ چې دا د یوې زنانه بچی دی وغیله ورک. بل زنانه محروم شو استا بچی شرم خوړلې دا وتاره دی له ورک. په شریعت کې دعوا او جواب دعوا او داغه قضا او فیصله زمون شریعت کې دا مسله چې کوم بنده دعوت نه بدو گواهان پیش کړي. کتو گواهانو د شریعت د قانون مطابق شهادت وکړه نه د مدعی په حق کې به فیصله وشي. که مدعی سره دو گواهان نو یا گواهان وو خو گواهی د شریعت مطابق نه رد شولا
نمدعا علیه اغل قسم دے کہ مدعی قسم ورکی نور بکی لکه هغه قسم اخوړو ستا په ما حق نشته نو بس نشته دی هغه د قسم نه انکار وکړو د مدعی حق په ثابتېږي البینة للمدعی والیمین علی من انکر حدیث مبارک دی پیغمبر علیہ السلام ته به مقدمه راتلی یو ځل پیغمبر علیہ السلام دو مقدمه بازو ته مدعی مداله ته فرمایل چې زه انسان یم او تاسو به ماته بیانونه وکړئ یو کس به د خولې نه چالاک وي فصاحت و بلاغت سره به خپل بیان کولی شي او بل به د بیان نه عاجز وي شر ظاهر ګوري زه به د یو کس په چالاکۍ خطا شم او داغه په حق کې به فیصله وکما او حقیقت الله ته معلوم دی فریقین ته معلوم دی کچره زه د چا په حق کې فیصله وکم او حقیقت کې زه داغه په چالاکۍ تیر وتم نو زما دا فیصله ګورل حلالول نشي ورله د پیغمبر علیہ السلام فیصله حلالول نشي نو پر دې حق بنه خوري کله کله یو سړی چالاکیو کی او فیصله کوون کې داغه په چالاکۍ خطا شي نو ګوره زما فیصله د حلالول نشي هر چا خپل حق معلوم وي نو مدعی که په خپل دعوه کې دروغجن وي صادق نه نو دې چالاکی نه کوي دارن که مدعی خطا وي ناغه په پړن خلی نه چې په ما حق نشته و دې مني دنیا ختمېدون کې د دنیا ګټه او تاوان او قدر عزت او شرم او عزت ارس ټول ختمېدون کې آخرت کې بیا نه ختمېږي نو داود علیه السلام د دې دوه خزو بیان واغشت او د یوې په باره کې فیصله کړه دغه بیان وته مناسب ښکارا شو ادا بل بچالا کنه ونه دغه بیان پورا نشو دا ماشومه یوې لورک چې د دربار نه وتل نو دغه وخت سليمان علیه السلام مخله سچلې وې دغه شانته موږ ځنګل ته تلو بچی را سره شرم خراغه یو ماشومه یوړو دا پاتې ماشوم داوی زماده او زویم زماده داود علیہ السلام لاړو نو د دې یوې په باره کې فیصله وکړه د بلې باره کې وې تاسو راځئ د بابا له ورځم دې مسله باندې نظر ثانی کو دوباره خبرې کو نو د داود علیہ السلام په مخ کې سليمان علیہ السلام خبره بیا دوباره کړله د دواړو بیانونه واغشتل او دا غي نه پس د فیصله وکړه چې بیانونه خو دواړه یو شانتي دي چې کله بیانونه یو شانتي شینو په نیمه فیصله کیږي وې دا تور راکه چې دا ماشوم نیم کم نو نیم د یوې خزې شو نیم د بلې خزې شو نیم ماشوم د یوې او نیم د بلې چې د کمه په باره کې داود علیہ السلام فیصله کړو چې دا زوی د دې شو هغه وی ډیره خنه نیم زمو نیم د دې د چا په باره کې چې فیصله نه ده شو هغه چې کې دا ماشوم زمانه دی زمانه دا د دې بلې دی روغې دی لورکه زمانه دی وی سليمان علیہ السلام هغه ماشوم واغشته دا کمه وی چې زمانه نه دی دې بلې لورکه او مغې لورکه داود علیہ السلام تاسو کې بچي او څنګه فیصله کې وې د دې یوې نه خو بچي شرمخ اورې دی دا هغه خمل دی او د دې بلې د نیمیږي په تور باندې نو دا یو وی چې د خیر دی نیمه دا هغه خمل دی خو د دې د موجنی نو دا د دې نه دی کله د دې ونه د خپل مور رحم دومره زیات دی چې په دې بچی د ټوله دنیا کې د بل چا دومره رحم بنی لکه خپل مور نو دا کوم چې نو وجنه مدا زمانه دی دا د دې دی د دې په رحم دی مرګ ته نه لکېږي نو دا مور پزړه کې الله پاک د رحم یو حصہ خیر معمولی غونډه حصہ مور د خپل بچی د بچاوی د پاره خپل ځان په مرګ ته مخ کې کی او بچی بچکی کپه یو کور کې اور لګېدلی وي لمبي وي او نږدې څوک ورتلی نشي
د لرې نه ورته اوبه ورچوي او په کمره کې ماشوم زانګو کې پروت دی پاتې شوی دی د ور په مخ کې لمبې دي دې لمبو کې به څوک ورشي هېڅوک هم نه ورځي مور له خدای دومره زړه ورکړی چې دې لمبو کې به دننه ورننوځي که په خپله پکې وسوځېد او مړه شو نو هم دې مړه شي خو دا به دننه ننوځي هغه ماشوم به د زانګو نه راخلي دا به یې راوباسي بل څوک دومره زړه نشي کولی دا دومره زړورتیا په دې کې د څه ده هغه معمولي غوندې حصه د رحم چې الله د مور په زړه کې ایښې ده هغه رحم چې دی نو تقاضا کوي چې دې لمبو کې ورشه شاید چې ماشوم بچ شي دې ته نه ګوري چې زه به وسوځم زه به پکې مړه شم نو د مور په زړه کې رحم زیات دی مور له غوسه مو ورځي کله کله خیریم شروع کیو چې پلار دې راشي ورته به وایم او قرآن باندې لاس کې دې ویډه وایي دا قرآن مې دې وایي چې وایم په ال به ورته وایم او چې کله پلار راشي او دا ورته ال وایي او پې راباندې کړي او ډب دې ورکړي ني چې همدا مور ورمخکې شي وایي بچی دې راله مړ کړه نو یو څو ډبه پکې دا مخوري خو بچی ته دقه مور بیا خلاصوي غوسه مو ورځي او د خلاصولو کوشش یې کوي یو صحابي بیمارو مرګرو پیغمبر علیہ السلام ته خبر ورک فلانه بیمار دی تکلیف دی وتا کلمه وتوایو خو بس خله بنشي کلمه نه وي د پیغمبر علیہ السلام د مرګرو سره تشریف یوړو حالات داغه سازگار نو تاسو یو کوي د مور پلار شتا وی پلار وفات شوی دی مور شتا وی کوم ځای بل کور کې ده دنه خپه ده جدا ده پیغمبر علیہ السلام راوغوستا وی ته دې خپل بچی نه خپه او وی زه ته خپم زما خیال نه ساتي خپل خزو خپل بال بچ هغه ته خګوري او ما ته خنګوري بس زه خپم په بخنه وته کوي نه بخم پیغمبر علیہ السلام سفارش کوي بوډه وی نه بخم د دې سفارش څه حیثیت ده سفارش د یو نیک کار د پاره د یو جایز کار د پاره چاته ویل چې دا کار وکا دا سفارش دی او د دې سفارش حیثیت دار چې دې کې بزور ني حضور به پچا کار نه کوي او کستا سفارش اومنه خدای دې وسره خو کې کوي نه منه اومه نه خپکیږي چې ما سفارش زمونه بریرا یو صحابیه ده خدا په اصل کې وینځوا او د دې د خاون نوم مغیثو د شریعت مسله ده چې یو وینځه یو سړی ته په نکاح شوی وي د خپل مولا په اجازت باندې چاته په نکاح شي او دې ته بیا ازادي ملو شي مولا وي چې دا وینځه ما آزاد کړله نو دې د شریعت یو اختیار ورکړي چې دې زوړ خاون سره پاتې کېدل غواړي او کله د نزان خلاصول غواړي دا اختیار دی وینځه ته ملو شي نو پیغمبر علیہ السلام مسله بیان کړله بریری بی ته ویل چې ته اوس آزاد شولې نو آزاده نه پس تعالی دا اختیار چې مغیث په نکاح کې پاتې کېدل غواړي پاتې شو کړه د نکاح نه ځان وباسي د نزان آزاد کړه بریری وې ځان آزادول غواړم د سره نور کور نه جوړم اوس د مغیث خو خوخوا ناغه به تمینه زاری کول چې ما سره نکاح کې پاتې شه زما د نکاح نه ځان مو باسه هغه ته نور د نه خاون کوم نه مې خوخ داغه خوخوا نو د دې نو خوخ نو مغیث راغی پیغمبر علیہ السلام ته تو وایي چې ما سره نکاح کې پاتې شي نو پیغمبر علیہ السلام خو د مغیث درخواست قبول کړ او بریری ته ویل چې بریری مغیث سره نکاح کې پاتې شه صحابه کرام خپل خلکو پیغمبر علیہ السلام ته وی
که حکم کې سر پستر ګنیکا کې وسه پاتې کېږم که سفارش کې نه مې د خوښ نه پاتې کېږي پیغمبر علیه السلام نه سفارش کومه حکم نه کومه چې سفارش کې نو نه منم فکر وکړه پیغمبر علیه السلام سفارش وای نه منم پیغمبر علیه السلام خپکیږي نه کلم نه کوي نو سفارش کې زور نه وي په دباو کار نه وي یو سوال لیکه دی ومنو او کدی ونه منو زمنګ سفارشونه جائز نہیں دا منگ چکم کو کہ خط لکھو نو تو لکھ پر زور سفارش کی جاتی ہے زور پا کے کم دے پر شریعت کے پا سفارش کے زور نشتا دا پر زور لفظ خط کی ملی کا کہ مخامخ چاہتا ہے نا کہ ندا بہتے نا چھ خامخا بے کے گورے دا خامخا لفظ دیتے کٹ کا دا سوال دا تک کوما کہ دیو من خدای رسا رکھو او دا جائز کار سفارش بکے دا ناجائز بکیم نا نو سفارش پیغمبر علیہ السلام کرے دے او بریریو نمانا نو پا سفارش نمانلو سوک دی خفکی گی نا صحابی بیمار دے موری ولرو غستا پیغمبر علیہ السلام سفارشو کو دا بچے دے او بخا وی نے بخم زخفیما نو اس پیغمبر علیہ السلام لخدای پاک دیر لویا پویا ورکڑوا دیر لوی عقل فکر اللہ ورکڑوا عقل چه صلح سیشی یو کم صلح سے اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام لور کڑے دے او دا یوئی سا عقل پدی ٹوڑا دنیا تقسیم کرے دے اس دا بوڑے بسنگ رضا کے سفارش کے زور نشتا فزور پہ سڑے بخیمنا حکمت عملی و سرسکی پیغمبر علیہ السلام چی بوڑے رضا شی پیغمبر علیہ السلام خیار دے حکیم دے دا حکمت نکار اخلی مرگرتے خشاک روڑے خشا کے روڑو دا کٹنے گیر چا پیرا کے خود بوڑے ہوتا گوری بوڑے ہوئی پیغمبر علیہ السلام سچل کے زما دا بچی دا کٹنا گیر چا پیرا دے خشا وی دا سوزو مکنا وی ولی سوزے دا خود زما بچی دے زما دا ذرا قطرہ دا ولی سوزے وی پا قیامت کے بے خدا سوزی پا دوزخ کی چی تی نبخی نو پا جہنم بے خدا سوزی نستا مخ کے بے لگ دا دنیا پا اورم نا نوی ما بخلی دی دا دزلا اگر رحم دی دا مور پزلا کی رحم دی او فوراً وی دا اللہ محبوبہ ما بخلی دی دا ما بچی دی زت خپاو ما خوچتا وی چی پا جہنم کے سوزی او زی دلتا سوزو نمی پی دلتا اور پیرزو کی گی و نمی پی دا اخرت اور پیر ما بخلی دی وی چی سنگی وی چی ما بخلی دی اسڑی باندے خدای اسانتیا راوستا و کلمه ویلا زنکدن کے جب بانوا اللہ پاک دا رحم یو لگا غنده حصہ دے مخلوق کے تقسیم کرلا او اغی لگا غنده حصہ بانے دا طول مخلوق یو بل سرا دا مہربانے کارون کئی خصوصا مور و پلار دا بچو سرا چی دا کم مہربانی کئی دا دا اللہ دا رحم معمولی غنده حصہ دا مور پلار غواری چی پا دے دنیا کے بچی تا دے ہمیشہ ہمیشہ راحت وی ادا بچی دے خوشحال وی معشوم خڑپو سے کئی پقبہ دا پوئی گی نا نکا دے دا اور لمبا اوینی دے پا دے نتیجہ ندے خبر چی دا اور لمبے تا کلیز دے شمن سوزم نکل کل معشوم لمبے تا لاس کی دا نغری پا غاڑا پا خڑپو سے ورغی او لمبا سرغن دخکارشی دا سر رنگ دا تا شوق شوق کا دو تا لاس کو دا لری نا چی مور اولی دا نمور پی چغرو باسی ما او بسوزی او سنگا چی معشوم وڑی وڑی خبر کی دا مورم وطا کلرا غونڈا کی وڑی وڑی خبر دا معشومانو پا انداز وطا شروع کی دا دا اور نے بچ کئی دا زاڑک ورنا پخوا چون دے که دا سوری ساڑی دا زڑو دیوالونو که با هر قسم موزیر سیزنو نکه دا سورو ساڑو تا بنیزده که دا نو معشوم مانه بیاوادو که چنگ ما وردما گوری سبا دی اخری مار لڑم با دی اخری نو دا دا مور دا زلو اغا رحم دی چه معشوم بچ کئی
داسې نور خطرناک سیزونه نو د هر یو خطرناک سیز نه مور او پلار دواړه خپل ماشوم بچ کوي. بیا دا ماشوم که ظلمي شي هم نه خطرناکو سیزونو نه بچ کوي. نو کله دا بچی یو ډېر لوی غټ افسر ته جوړ شوی وي، خو دا مور پلار چې دي نو دې ته دا خپل بچی ماشوم ښکاري. بچی به د طرفه کې یو ډېر لوی افسري چې د لرې نه ګاډو والو پولیس والو ویني نو سلوټونه ورته کوي. خو دغه غټ افسر بچی چې سار د کور وځي نو مور دې بچی خیال کوه په جې زه دې خوب نه کی دی او خاندي چې زما ساده مور ده وی په جې زه خوب نه کی د چا مجال شته چې زما مخ کې ګاډي تیز تیر ودرېږي مو سلوټ براته کوي او مور مې وی چې په جې ځه. نو د دې دنیا د موزر سيزونو نه د بچاوي د پاره د مور او د پلار د دواړو په ځل کې دا خبر اولی لوري چې دا بچی مې د خطرناک سيزونو نه بچي. چې څنګه د دنیا د خطرناک سيزونو نه بچ کی دغه شانته مور پلار له پکار دي چې د دې ماشوم د آخرت فکر هم وکي او د آخرت د پاره چې کوم سيزونه موزر دي او کوم خطرناک دي دا غینه دي هم بچ کی. ماشوم چې لږ غونډه په خبره باندې پوي شي نو د اسلامي آداب د دین خبره وته خودل پکار دي. دا د بچاوي او د آخرت د ترقې رومبنه هغه پاپلو پل والا دي. څنګه چې د ګوتی نشو ګرځي د ګرځېدو چلو ته خي نو آخرت په میدان کې د قدم غشتو لپاره مخکې نه دی وته کلمې وخی. د مسلمانۍ چې کومه عقیده دي هغه عقیده دی وته وخی. ماشوم په اسم نه پیږي ابتدا کې چې دی خدای پیدا کړی دی نو دی مسلمان پیدا کړی دی. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، هر بچی په فطرت اسلامی پیدا شي. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، مور او پلار بیا یهودی کی یا عیسائی کی یا مجوسی آتش پرستی کی. نو پیدایشی مسلمان دته اوس د مسلمانې لارې خودل پکار دي. کلمه دې زده کی او لا اله الا الله محمد رسول الله نه پس پر خپل مورنه جبه کې د تویل شي چې ته چا پیدا کړي؟ زه الله پیدا کړم. دا نور خلق چا پیدا کړي دي؟ دا الله پیدا کړي. دا ځمکه چا پیدا کړه؟ دا الله پیدا کړه. دا اسمان چا پیدا کړي؟ دا الله پیدا کړي. دا وړي خبرې نه دي. ځمکه چا پیدا کړي؟ دا اسمان چا پیدا کړي دي؟ دا تپوسونه په قران کې الله کړي دي چې د غټو کافرونو هم تپوسو کا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. کچر محبوبه ته د خلکو نه تپوسو کې من خلق السماوات والارض، اسمان او ځمکه چا پیدا کړی دي؟ ليقولن الله. دته وای دا الله پیدا کړی دي. دا وړه خبره نه ده. ماشوم ته د اوس نه دا خبره کول غواړي چې دا اسمان ویني دا په خپل نه دی پیدا، دا الله پیدا کړی دی. من په دې ځمکه اوسېږو دا په خپل نه دی پیدا، دا الله پیدا کړی دا. زه ته چا پیدا کړی؟ الله پیدا. ماشوم ډیر نه پیږي او په دې ماشوموالي کې دا خبرې دې زده کی. د مانځه سبق دې زده کی، د مانځه طریقه دې زده کی. دا سه نورې وړې وړې عقیدې مسلمان باندې منځ فرض دی، کلمه په فرض ده. روزه پر رمضان کې روزي نیول فرض دي او چې چاله خدای ډېرې پیسې ورکړي نو بیا پاغه کې صحیح سره خدای په نوم ورکول چې هغه ته زکات وي، دا فرض دی. او زمون پیغمبر علی السلام چې دینو په عربو کې او په مکه مکرمه کې پیدا شو او په مدینه منوره کې دفن شوی دی، قبر مبارک الته. دا خبره چې د ماشوموالي نه ماشوم زده کړلې د ابتدا نه بس مسلمان روان دی. کله کله داسې وشي چې مور پلار د دنیا د ګټې لپاره د دنیا د علم د تعلیم د ډېر فکر منوي انګلیش میډیم کې داخل کې ابتدا نه به انګریزي زده کی. د انګریزي زده کول څه بده خبره خو نه ده. په دې نیت کې یو بنده انګریزي زده کی
چې زه مسلمان یم او د مسلمانۍ ډیره خبره دی کافر او ته چې انګریز دی دته پته نه لګیږي لکه زه دا انګریزي زده کوم او د خپل دین دا خبرې د انګریزانو تورسو موضوع مسلمانان کوم دا انګریزي زده کوم رد کومه د هغوی په دفترو کې او په نوکري کومه نو نیت دې خراب کړو انګریزي دې خرابه کړو که ته په دې باندې عربي زده کوې نو ښه دې ونه کړله په دې نیت چې زه پې د خدای د دین خدمت کومه انګریزي زده کړه د انګلیش میډیم کې داخل کې او بیا په انګلیش میډیم کې د مسلمانۍ خبره شته او که نشته دی دا ضروری خبره که ته انګلیش میډیم کې داخله اخلې واخله خو د خپل دین نه به ګورې ځان نه خبره کې نه مدینه منوره کې مولانا سنجان صاحب وایي زه ناست وم نو یو تعلیم یافته څه چې وکیلو وی ما ته وایي چې پیغمبر علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې پیدا شوی ما ورته چې مسجد نبوي د مدینه منوره ګپ نه لګوه نه مولوي صاحب ګپ نه لګوم رښتیا وایم دا زمون پیغمبر علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې پیدا شوی ما ورته چې ته تعلیم یافته دا خبره ته څنګه کې په ایمان نیم خبر کنه ځکه دنه تپوس کومه ما ته چې دا دونه سبق دی ما انګلیش میډیم کې سبق ویلو هغه کې خو به یسوع مسیح به راته یادو یسوع مسیح عیسی علیه السلام ته وی هغه پیغمبر علیه السلام نوم مبارکم پکې نو ما ته څه پته لګی چې دا پیغمبر علیه السلام کله پیدا شو او کوم ځای پیدا شو زه خو نیم خبره ما خو په سکول کې او په کالج کې او په یونیورسيټي کې سبقونه ویلي دي هغه کې دا ټکی نو ځکه دا نه تاسو دا اکبر باچا کا دا اکبر باچا نوم خو ورته ولا خدای خپل پیغمبر پته وته نه لګیدله نه دغه نور میډیم چې دی نو دی د مسلمانانو څخه خبرې نه تخپل بچي په داسې ځای کې داخل کې چې غستا د خپل دین نه خبر شي که چېرې دی غیر ملکونو ته لاړ شي هغې ته تپوس کې دی به څه جواب کوي دا غیر دین والا هغوی د خپل دین دومره معلومات کړي وي چې زمونږ یو عام سړي سره خبرې اترې شروع کړي هغې نه بیا د قرآن په باره کې تپوس وکړي نو زمونږ مسلمان ورته چپ پاتې شي هغه غیر دین والا د خپل دین نمځان خبر کړي او څه ناسې زمونږ د دین نمځان خبر کړي او په مسلمان سوالو کې نو دی ورته خاموش شي دا د افسوس مقام دی چې مور پلار خپل بچي د خپل دین نه ناواقفه ساتلي دي قوا انفسکم و اهلیکم نارا ځانم د اور نه بچکا او د خپل اهل او عیال د خپل بچی د هم د اور نه بچکا نو د اور نه بچ کېدل په څه باندې کېږي د خپل دین نه خبردار کا د دین معلومات ورته ورکا عقیده د مسلمانۍ ورته وښیه د دین په کارونو باندې اموخته عادت ولا ورکا نو دا بچی به د اور نه بچ شي د جهنم نه به بچ شي د ده به دنیا هم خوي دا څنګه ده چې کني یو بندره هغه خپل بچی د دین نه خبر کو د دنیا نه نه خبر کړي او دا بچی د دین د ذکر د لاسه د لوګي مړ شو د لوګي په نمرې د رزق ذمہ الله اغشته ده فما من دابة في الارض الا على الله رزقها فزمکه هر یو جاندار چې انسان دی او کله انسان نه غیر بل جاندار مخلوق دی رزق په الله دی د رزق نه به چرم نه پاتې کیږي بلکې چا چې د دین زده کړه کړې ده او د دین خدمت کې لګېدلی وي د ډېرو دنیادارو نه الله خساتي د دنیا په لحاظ باندې یو سړی به ډېره ترقي به کړي ډېره لویه تنخواه به اخلي او بل طرف ته د دین یو خادم چې هغه به د دنیا ډېر علم نه دی کړی د دنیا نوکری قدرې به موتنی ملو شوی خو د لویو لویو پوسټونو والا نه به الله پاک خساتي نو د رزق په باره کې د څوک فکرمن کېږي نه چې بچی مې د دنیا ډیګري حاصله کړې نه ده نو دی به څه کوي اکثر دا ړانده او دا شل ګډ چې د دنیا په لحاظ باندې میډیکل انفټ دي او دین ته راولي او دې دین زده کړي نو دنه د سرو دانه دی جوړه شي د ډېرو روغو خلکو نه هغه بیا د دنیا په لحاظ هم وړاندې وي او د دین په لحاظ خو به ذکر وړاندې چې د دین زده کړه یې کړې وي
خو شرط پکې اخلاص دی که دین دې مزدک او اخلاص درکې نو د دنیا اراده دې پړه کې راوستي نو خسرت دنیا والآخره دنیا خو دې ګټلې نه ده او دین دې پر ریاکارۍ او په خراب نیت باندې برباد کړ نیت صفا د الله د رضا لپاره نو د دین زده کړې والا په اخلاص باندې چې زده کړه کړي دې د ډېرو خلکو نه خدای پاک خساتي نو قو انفسکم و اهلیکم نارا الله فرمایي ځانم بچ کې د اور نه و اهلیکم دا خپل ما تحت دا اهل و عیال دوی هم د اور نه بچ کې هر د ګناهکار دا اور دی د ګناهکارونه اور دی نه که خپل ځان بچ کول غواړي خپل بچی خپل اهل و عیال بچ کول غواړي د ګناه د کار نه ځانم بچ که دویم بچ که منشه چې منشه د اور نه بچ شو الله دې زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي د ګناهونو نه د خدای ټول بچ کړي د جنت د خدای ټول لایق کړي او د دوزخ نه د خدای ټول بچ کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين